سلامونه نیکی هیلې احترامات یو وار بیا زه یم وقاص احمد او راسره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. ډاکټر صاحب ډېر وخت شوی دی د نیشنلیزم او د کامدوسته شاعري م پرېښې ده او راغلي یې رومانس ته روماني شاعري م شروع کړې ده. نو ما وی که چېرته دغه نیشنلیزم شاعري م راته بیا وکړو نو ډېر خوند به وکړي. ولې مینه کې نه خوشحاله مینه کې نه خوشحاله نو ډاکټر صاحب لکه مینه خو هم ده ضروري خو خپل کام خو ډېر زیات ضروري دی که نه؟ ښه جی د کامدوسته شاعرۍ نو دا هم د خورشید عالم صاحب او داسې نور اجمل بابا دي او دغه ملګري به چې موږ سره وو نو د هغې هغه یادونه کله کله راشي نو زه هغه قسمه شعرونه ولیکم. نو خورشید عالم صاحب په اکثر کې مازدیګر به زه دفتر غاړې ته رالم نو هغه به ولاړ نو دا مې په هغې لیکلی دی وایي چې زه به راغلم په کوڅه کې به ولاړو جانان چې زه به راغلم په کوڅه کې به ولاړو جانان زه یې په قدر پوه نه شوم رانه لاړو جانان ما ته به یې رو چې کیسې د پښتونخوا کولې نرې خبرې به یې د نر پښتون بابا کولې چې تلوسي یې د روښانه سپین سبا کولې د غم او درد کیسې به هم څه په مسکا کولې زه به مسکې مسکې کېدم لکه چې نه پوهېږي زه به مسکې مسکې کېدم لکه چې نه پوهېږي ده به ویل واوره سباني به په هر څه پوهېږي چې سخته راشي بیا به ټول وی واړه پوهېږي ویل به دا نوي به زموږ نه بلا ښه پوهېږي زه یم ګواه د باباګانو ته زما ګواه یې ته خو د سکریم بولټ فار بولټ د اجرا ګواه یې ته خو د سکریم بولټ فار بولټ د اجرا ګواه یې ته د وختونو د هر ظلم هر ګناه ګواه یې تا هر څه ولیدل د ټولې پښتونخوا ګواه یې تا دې لیدلي او په زړه باندې لیکلي دا ټول تا ته یو یو یاد دي سپېڅلي او رټلي دا ټول د قام او ژبې په سر بام ته رسېدلي دا ټول تا ته معلوم دي څوک بدرنګ دي او څوک ښکلي دا ټول زما د قام دا شرمېدلي او نازولي دا ټول د قام د سر سودا له تلو ته ختلي دا ټول د قام د پاره په چکړو کې لړلي دا ټول د قام د پاره په دارونو رنګېدلي دا ټول دا امانت په دې بچو له روغ ساتل غواړي په یو یو ټکي به دا ټول پوهه کول غواړي څوک به ویښول څوک به پاسول څوک به سنډل غواړي څوک به ویښول څوک به پاسول څوک به سنډل غواړي څوک به کاروان سره تر ځایه رسول غواړي چا په مانوم د لیوني باچاخاني کېښودو چا په مانوم د غرسني کوهستاني کېښودو لیونی پل دی چې په پل د لیوني کېښودو لیونی پل دی چې په پل د لیوني کېښودو تا ته مې ځکه لاس د مینې په تندي کېښودو نه یم ولاړ د خپل آرام نه د مرام په خاطر نه په ساقي مینوم نه د رام او جام په خاطر نه مرتبوله نه لوی نوم نه د مقام په خاطر ما هر څه دا وکړل د دې خپل بې کوره قام په خاطر څوم چې چېرته را یو ځای دوه پښتانه ووینې که جونه پیغلې یا واړه یا زاړه ووینې که زړه یې مات وي د وطنه څوک ماړه ووینې کام ترې نه هیر وي څوک ړانده او څوک کاڼه ووینې دا ورته وایه هېڅوک خپل کور ته پردي نه پرېږدي دا ورته وایه هېڅوک خپل کور ته پردي نه پرېږدي هېڅوک خپل کور ته غل ډاکو غاصب شري نه پرېږدي پام کوه دا د مینې کور به درله غار غار کي هېڅوک خپل کور ته غارندونې او نولي نه پرېږدي ځان به پاکی د نفاق بوی نه پرېږدي چرې به کور کې دا د سویو خوار بچي نه پرېږدي که څوک روښانه سبا غواړي دا تبلیغ به کوي بچي ته به وظیفه د یوسفزي نه پرېږدي کیمیا یې راکړه شول ورک چېرته په شاړو جانان کیمیا یې راکړه شول ورک چېرته په شاړو جانان چې زه به راغلم په کوڅه کې به ولاړو جانان زه یې په قدر پوه نه شوم رانه لاړو جانان ډېر ښکلی ډېر زبردست